سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو دوه ډېر تازه او مهم خبرونه درکړم. اولنی خبر به زه تاسو ته دغه فرهان یوسفزي په هکله باندې وایم چې اخر هم د ښځینه ټیم جوړ کړ او بل خواته آی سی سی بیا ورته څه خبر ورکړی ده د افغانستان ښځینه ټیم په هکله باندې. خو دویم خبر به زه تاسو ته د قیس احمد په هکله باندې یو ډېر خبر ما ترلاسه کړی ده، هغه به هم درته ووایم. نو کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. اول به زه تاسو ته وایم چې فرهان یوسفزی لکه څنګه چې د افغانستان سره واده کړی ول هغه څو میاشتې مخکې د دغه خبر ورکړی و چې موږ به ډېر ژر د افغانستان لپاره یو د ښځینه ټیم هم جوړ کړو. او بل خواته زه به تاسو ته وایم چې هغه څو ورځې مخکې دغه ښځینه ټیم افغانستان ته برابر کړی ده چې دلته اکیډمي کې هم دوی لوبه وکړله او یو میدان د افغانستان کابل کې هلته یې څو میچونه هم ترسره کړل، دغه هسې پریکټس میچونه ترسره کړل. او بل خواته به زه تاسو ته وایم چې آی سی سی هم د افغانستان دغه کار یعنې خوښ کړی ده، دغه ښځینه ټیم چې فرهان یوسفزي جوړ کړی ده هغه باندې یو پوسټ افغانستان لپاره کړی ده، بیک ټو ایکشن فور افغانستان فیمیل کرکټرز کابل انټرنیشنل سټیډیم افغانستان کرکټ بورډ. نو دغه آی سی سی یو کمنټ افغانستان باندې کړی ده. خو تاسو ته دغه ښځینه ټیم څنګه ښکاري چې دغه ښه کار کړی ده او که بد کار یې کړی ده لاندې په کمنټ کې یو حتما ماته ولیکئ، ځکه ډېر زیات خلک د دغه مخالفت هم ښودلی و. خو بیا هم فرهان یوسفزی خپله واده پوره کړله. خو دغه دویم خبر به زه تاسو ته د قیس احمد په هکله باندې مې یو ډېر ښه خبر ترلاسه کړی ده، حالانکه ما دغه خبر ورنه کړ 3 ورځې مخکې مې ترلاسه کړی، خو نن زه تاسو ته وایم ځکه دغه کنفرم خبر نه ده، یعنې 100% کې صحیح خبر نه ده، دقیق خبر نه ده. خو زه به تاسو ووایم چې 50% دغه خبر صحیح ده چې قیس احمد چې کوم ده هغه سریلانکا لیګ کې اخیستل سوی ده. زه به تاسو ته وایم سریلانکا لیګ کې دغه زیاتره مشهوره او ښه ښه لوبغاړي چې کوم دي لکه ډیوډ میلر، کریس گیل، اینډري رسل، ډیوډ میلان او همدغسې بعضې نور یو څو انټرنیشنل لوبغاړي دي، هغه وایي چې موږ دغه سریلانکا پریمیر لیګ کې لوبې نه ترسره کوو. نو دلته سریلانکا والا مجبوره دي چې د دغوی په ځای باندې نور لوبغاړي واخلي. او بل خوا تاسو ښه خبره چې د افغانستان مجیب زدران، نور احمد او همدغسې رشید خان او محمد نبي دغه بیک بیش لیګ کې اخیستل سوي دي او دغلته ډېر ښه چانس د افغانستان رحمان الله ګوربست هم جوړېدلی سي. او بل خواته د افغانستان نجیب زدران ته هم. خو قیس احمد لپاره دغسې خبر راغلی ده چې دغه یو ټیم کې سریلانکا پریمیر لیګ کې اخیستل سوی ده. بیا هم که چېرته ما دغه کنفرم خبر ترلاسه کړو نو دغه چینل کې به زه تاسو ته حتما خبر درکړم، نو دغه چینل در سره سبسکرایب کولی شئ.